अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन 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 वाजिबुल कदर हज़रातु मशरानो मिलमनो आवददी आलाक़ी गुय्योरो मुसलमानानु कुरुनु के ज़मामेंदो ख़ुएंदो मख़्की जुमा बांदे द मदीने तय्यबे चंद फ़ज़ाइल बयान शुयु जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता पदासे वक्त की अल्लाह रब्बुल आलमीन सरगन को
چې د دنیا په مخ باندې د یو تور گرد و غبار د یو بدرنگ عقیدی راجو داسی زمانہ کی اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تا خکارکو چې دغه وخت او زمانہ کی خلقو د یو الہ په ځای باندې د ډیرو معبودانو عبادت کولو او هر یو ځان ته مختلف معبودان نیولی وو د مختلفو کارونو د پاره په داسې زمانہ کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا لا تشریف آوری وکړه. عزیزانو یو صورت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او یو سیرت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. صورت تعلق د بصر سره دی، د لیدلو سره دی، او د سیرت تعلق دا د یو عالیشان رڼا سره دی، د یو عالیشان نور سره دی. دیو جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام د صورت په اعتبار باندې بشر دے اللہ جل جلالہ فرمائی اے زما محبوبہ دوی ته اوایا زنیم مگر یو بشرم ما ته وحی کیږي. نو د صورت په اعتبار باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ویختو مبارکو د سر نه واخلا د سر د ویختو مبارکو ذکر او تر نکانو مبارکو پورې ذکر د صورت هغه موجود دی. ټول وای الحمدللہ. او زمونږ د سترګو نه پناه دی اوس، خو د سیرت په اعتبار باندې د دو کونو سردار نور دی. ہر ځای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت د نور په شان ته پړقېږي، که عرب دی که عجم دی، که تور دی که سپین دی، که د غټ قوم او وړې قبیلې سره تعلق دی، د دې ټولو ته الله رب العالمین نور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د هر چا سینې ته رسولی دی. ورونو هر یو انسان چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه وی چې زه د آقا نامدار سره د ما دیدن کړی وی، ما د هغه لیدلی وی. دغه نور حقیقی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر چا په زړه کې حاضر دی. عزیزانو نو د سیرت په اعتبار باندې محبوب نور دی، هر ځای موجود دی الحمدللہ. او د صورت په اعتبار باندې محبوب بشر دی، زمونږ نه د هغې سترګې مبارکې پناه دي، د هغې چهره انور مبارک زمونږ نه پناه ده. صحابه کرامو ته مې سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ یو خطبه کې و فرمایل چې اے صحابه کرامو، اے زمارونو او مرګرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ استاد سره موجود دی. یو بل صحابو ته ولیدل چې عثمان ذی النورین لاسوي، وی فرمایل موږ ته محبوب داسې اخلاق پرې خودي، موږ له داسې اعمال او طریقه پرې خودي ده چې هغه الحمدللہ ستاسو د هر یو په سینه کې موجوده ده. نو دا خو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وجود مبارک برکتو چې موږ او تاسو د سالم او کامل عقیدی خاوندانو ګرځیدلو. صحابه ویل واقعي خبره ده، بت عبادت نور ته عبادت رونو دا څومره د بې عزتۍ خبره ده. لور به اوشوه تندی به راواچول او عیب به ګڼلو. دام زمانہ و دور و بیا ماغه خلق می د محبوب غیږ مبارکه ترازی او بیا می حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت سره ناشاندارا اظهار د مینه او د محبت کې. عزیزانو دیو جن ما د مدینه منوری په حالاتو کې تاسو ته سچن فضائل بیان کړو. نن مدینه منوره کې می د حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو عالی شان تقریر د تاسو را بلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی چې ما تا زما رب فرمایا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو د الله نه ویریږئ.
द रब्बुल आलमीन न वयरी गई, द अल्लाह जल्ल जलालुहु न वयरी गई। कुरान करीम सहाबाई किराम कुलाओ को उस अरियो द अमल जामोर बांधी गोरी। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन मिसाल कायमई द अल्लाह ने यर संग पकार दा। उस्मानी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच कल कुरान औरीदलो कल बच सार दो हुकूमत चारी शुरू की दली, दो हुकूमत द कज़ा मसली बशरो की दली। उस्मानी ज़िन्नुरैन बकारी से तावाज़ु को ए द कुरान कारी द अल्लाह रब्बुल आलमीन द कलाम तिलावत का यो रज़ उस्मानी ज़िन्नुरैन मिसार नास्ते सहाबाई किराम तो नास्ते। वो उबई इब्न काब राशा, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरागो वरतवी उबई इब्न काब ऐद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तालिबुल इल्मा द कुरान करीम तिलावत का। उबई इब्न काब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। उस्मानी ज़िन्नुरैन वरतवी ए उबई इब्न काब तचनन कम तिलावत द कुरान करीम के वल्लाहिल अज़ीम दासी पमा बांधी लगी लका साहिब कुरान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चे बिल्कुल दाग मजलिस के नास्ते। उबई इब्न काब सबब राग वरतवी ए उबई इब्न काब तिलावत का। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु कलच बे अऊज़ु बिल्लाह उस्मानी ज़िन्नुरैन वरतवी कुरानी आयत नबे तिलावत का। कुरान करीम उस्मानी ज़िन्नुरैन खपुईगी कुरान करीम बांधी उस्मानी ज़िन्नुरैन खपुईगी औ कदनन ज़माने ज़ाउत मुला बोर बांधी खपुईगु उस्मानी ज़िन्नुरैन बड़ी खपुई वलिदा हो आगा उस्मानी ज़िन्नुरैन द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर मुबारक बीमार अदा हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार अदा। उस्मानी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुकुर नरा बाहर शलो द उस्मानी ज़िन्नुरैन तरीक़त जुंदा चे अमीश पे लांदी लीदल पसर बांधी पटकी बांधी बेओ सादर प्रोतो अमीश पे लांदी लीदल। उस्मानी ज़िन्नुरैन में द अलीउल मुर्तज़ा मख़तराग वरतवी ए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ननस्ता प मख बांधी चेहरे अनवर बांधी गम और दर्द महसूस हुआ मुसीबत दर रसीद ले मात हो आया वरतवी ए अली शेर खुदा बीबी रुक़िया बीमार अदा लुर्द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बीमार अदा ज़मकरात ज़े नराकी च कदम वर बांधी की दमा फिजा राता खुन नराकी च फिजा की स्तर की उगड़ो आली से वर सरद मिनी गप लगी और तखांदी और तवी ए उस्मानी ज़िन्नुरैन मखपकीगा
ولی رب العالمین فرمائی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع. اللہ یو کا دو کا دریو کا سلور کا عثمانی ذوالنورین بل بی بمزان تا پنکاہ کا صدر مبارکی اچت کو ورتوی اے علی شیر خدا زمادی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی کد جہان تمامی بیانی د جنت حوری جوڑی شی واللہ کد جناب رسول اللہ دلور دخپو د گر سرم برابری کما. دادا سب پتہ دا علی دا سوک دا حمد محبوب علیہ السلام نور دا سمرہ لوی نسبت تھے او دا نسبت تا وجنا عمر رضی اللہ عنہ یو ذر راگے عثمانی ذوالنورین توی دا لور دی ماتا پنکاہ باندے راکا. نن منگو تا سے زمانہ دا سے گنا زکل کلویم نن دا سے وقت او زمانہ راغلے چوئی منا زان خپل تم دا سے کولے زمان پلارم دا سے زان نشو کولے چکم صحابہ کرام زان دا سے کرے کم تابعین دا سے کرے دا اولیاء واقعات دا سے اگو رئی منگو زمانہ کی بہو منگ بم دا سے ولی بازلا دا دنن زمانی دا نبی رنا والا خلق ہوئی آگے وقت کی دمرا دا علم اسباب نو اس دا علم اسباب دی آگے وقت کی باب او خار دا علم موجودو محبوب میں ہوئی زخار دا علم او علی باب دا علم دے زخار دا علم او علی دروازہ دا علم دا اس بس علم وی زمونگا من کو ٹول سے با ناقلینیو نقل کو. عثمانی ذوالنورین تا عمر سے براغے ورتوئی یا عثمان ابن عفان دا لور دی مال پا نکاح باندے راکا. عثمانی ذوالنورین ورتا وہ کتر وی خاندل ورتوئی یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تصوے وہ استاد لور پا نکاح کو سید اللہ بندہ زمان لور وڑا دا نور خزی ولی نشتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک ورتک کے ناس ورتو یا عثمان ابن عفان واللہ العظیم قدید پارا بی بی کوما چیزدی ور باندی نور ضروریات پورا کما واللہ مقصد میں داد چیخیق دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں نسبت پیداشی اہل بیت سر نسبت قائمو ما نو اغا عثمانی ذوالنورین دمرا لوی شان او تقوی خاون دے ورتوی یا عمر بن الخطاب واللہ زماتم یوزلی علی سے بیو خبر کرے وا او ما ورتو فرمائل چی یا علی بنی یا علی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلور سرا دا جہان خزی کہ دا جنت طول خورشی او زما پا نکاح کی کینی واللہ کہ دا محبوب دلور دا خپو دا گر سرم برابر کم دا خوڑی دا خکولی خبر دا او بالکل میں دا تلور درکلا دے وجنا عثمان رضی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یو طرف تا سخرد رسول اللہ مبارک دے او بل طرف تا دا حضور علیہ السلام دا نصی مبارک کی سر نکاح شوی دا بل طرف دے دا نصی دا خان زمرہ دی تازی با اسوائی چی دا حفصہ رضی اللہ عنہ لور وسا نا دا حفصہ رضی اللہ عنہ لورگانی ندی شوی دا لور دا بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا عثمانی ذوالنورین پا نکاح کرا غلیوا او دا حقی لور نا دا عثمان سے بیا وادوش او دا اغی لور نا بیا بچی پیدا شو او دا اغی لور نا اللہ پاک دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیا حصہ پا نکاح کی دعوت خدای ور نصیب کرا تولو الحمدللہ. مقصد میں دا دے زدی اخبری خبری تا واپس رازم اخوارانا خبر لالا واپس رازم دا عثمانی ذوالنورین پا قرآن بانی سمرہ پوئی گی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پدری مورز باندی بیراغ ورتوی اے ابی ابن کعب تلاوت شروع کا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری دا قرآن کریم دے دیر بہترین آواز اللہ ور کرے آواز دا اللہ دیر لوی نعمت تے. ابی ابن کعب چکل اعوذ باللہ تزان برابر ای عثمانی ذوالنورین ور تراغ
غوکی ورتوی اے شاگردی خاص د جناب رسول اللہ اگر پرنی آیتون بے تلاوت ابی ابن کعب ورتوی اے عثمانی ذی نورینا ونیتا باندے نور قرآن خن لگی چمدارا دوے ورتوی واللہ چکلت دا الفاظ ہوئے چی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ نزد اخپل زرت ہوئے ما چی اے دا عثمان زرو دا رب العالمین خواستات ہوئی اے دا عثمان زرو اے قلبا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آتا ہوئی اے زرد اللہ نو یریگا خپل زرد ہوئی دا اللہ نو یریگا عثمانی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ نسمر یریگی یوزلی پا اسبان دی سور دے دار الخلافی ترا روان دے خپل دا حکومت پارلمان تا صدارت ہوس ترازی امیر المؤمنین پا اسبان دی سور دے یو زنانا دا سے ولانا دا وارد بچی ادرولی دی خواہ کی ورطا دا بوڑای ورطوی اے بچو نندر باندی اگر سڑے گورما چکم سڑی تا دنیا کی تا جنت زیری ملاو دی اما شمان بچی دا سے ناس دی عثمانی ذی النورین پا اسبان دی سور را دے آغا عثمانی ذی النورین چکلا دی بڑی طرح نزدیش دا بڑی بچو توی اے بچو اغا جنتی انسان کتاسی لی دلغاڑی چی حضور علیہ السلام دری زری داغی متعلق بشارت کرے دے نو اغا جنتی انسان دا دے یو معشوموی اے موری دا بسنگ جنتی وی چی دی دنیا پا مزو باندی سر دے اسنو باندی سور رازی جنت تخوب اغا خلق روانی چی سوک دنیا کی پا اسنو باندی گرزینا دا خو پا مزو کی دے عثمانی ذی النورین غلام توی اسعود روا عثمانی ذی النورین دا اسن راخ کرد شلو ورتوی اے غلام تمیم دی بڑی توقف کرلی او اسمم ور ابخلو اللہ تگواہو سا زب غیر دا ضرورتنا دار الخلافی تا پا اسبان دی نرازم بس نور پا اسبان دی نرازم دا سر دے اس اتق اللہ اللہ نے یریدون کی دا ضرور ندی دا مدینی منوری پسمکہ باندے دا سے گلانو جوند اختیار کو او دا اگا عثمانی ذی النورینو چھ دا مکی مکرمی جوندم شاہانہ جوندو مال دولت تجارت دا دی خاندانو لیکن دا عثمانی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین شو یوزلی ورتخپلی بی بیویل چھ اے عثمان ابن عفانا تا کلم دا سے پکلاو زلو اونا خاندل چھ منگ دستا خوشحالی محسوس کو عثمانی ذی النورین ورتوی ما تب خاندار آگلے خود ابی ابن کعب دخلی میں دا الفاظ نوے اوریدلے چی اتقوا اللہ حق تقاته اے بندہ دا اللہ نوے رے گا اے مومن دا اللہ نوے رے گا خندا خو علا سڑی تورشی چی داغی پزرت خوشحالی راشی ما تلوی مسئلہ پرتا دا ما تلوی حساب پروتے ما نبا اللہ دا دی ورز دا ہوا تپوس کئی ما نبا اللہ جل جلالہ دا مال تپوس کئی ما نبا اللہ جل جلالہ دا حکومت تپوس کئی او عثمانی ذی النورین اگر شخصیت عزیزانو یوزلی مدینہ منورہ کی را روان دے عثمانی ذی النورین تا پل فوجین راغلل ورتوی دا مسیلمت الکذاب دا کلینا داغی طرف حوالی ورکڑا وہ یو ډیر لوی فوج را روان دے او داوی اراده ده چې تاسو سره جګړه وکي د مسیلمۃ الکذاب د کلی حواله ورکړه عثمانی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک هغه ته وای ته ودرېګا کوزه راواغستا او دسه وکړو او رب العالمین ته دعا وکړه یا الله د مدینه منورې اسمه کړه را پاک اسمه کړه خدای دغه فوج دما د محبوب کلی ته مرا پرېدا
الله ما نه بغیر دغه علاج فرمایا. الله زمانه د خوخه چې د مدینه منورې زما دیو مرګری او زما دیو خاص او یا د عام وینه دی په دې ځای کې توی شي. الله کریم له 2 رکعات منځ کو. عثمان ذوالنورین رضی الله عنه لا لک سات تیر نو چوکس ور تراغه ورته وی اے عثمان ابن عفان هغه انسانان چې د مدینه منورې خلاف ارادي کړی وي اے عثمان ابن عفان هغه ته رب العالمین مخیتا دو شرمخان را اوستل او هغه شرمخان په مخ باندې واغستل. خپل کله زمون خو پریدا خپل کلی نه مواړول. دو شرمخان ورپسې الله کړل عثمان ذوالنورین رضی الله عنه باندې چې بیا کله حمله کېدله باغین ور باندې حمله کوله. عثمان ذوالنورین ته دغه وخت کې څوکیداران حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما پلار ورته فرمایل علی شیر خدا چې څوک هم راوختل قتل کوي. عثمان ذوالنورین راوختل ورته وی اے نسود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ووري ګوره ما ته څوکیداران ډیر زیاتو خو ما داسې څوکیداران نه دي لیدلي چې هغوی دې د خپل نیکه خوره په وینو باندې سره کی. دی وجنه ما تاسو ودرولای که په ما سو گزارم کوي تاسو زما بدل ماخلی. بس خیر غیر زما د بدن وینه دي توی شي خو د بل چا وینه دي زما مخکې نه توی. اتقوا الله. زړه هغه زړه وي چې دا رحم دل وي. زړه هغه زړه وي چې د بل غم ور سره وي. زړه هغه زړه وي چې د بل د ضرورتو سوچ ور سره وي. نن تمامه دنیا کې وګورئ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د هغه مرګ څنګه د هغه شهادت څنګه هغه ځان ته خبره ده او ځان ته بیان دی. زما مقصد سره په دې باندې چې عثمان ذوالنورین تبا کله غلام یو خبره وکړه نو به دوباره ورته ویل ستاسو پر رب ذوالجلال قسم وی چې ته خو به زمانه په دې کار کولو باندې چې ما در باندې امر کو خپشوي خو باندې هغه به ورته ویل نه ولیا امیر المؤمنین ته بار بار مونږ تاریخ خبرې نه بعد داسې قسم راځي وای زکه چې الله وای ما د انسان دا زړه ځان د پاره یو خاص کوټه ګرځولې ده او چې د چا زړه دردېدلو د چانه نو الله وای د دې انسان که اویا کاله مال په قیام الليل باندې تیر کی او د ورځې روزي اونسي خو د بل مسلمان دا زړه او دردولو الله او عزت نه ناراض ایم راضی ته نه نو اسنه چې ته معنا خپنی او الله د عثمان عبادت ته نه ګوري. هغه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ مبارک فتح فرمایل چې یا ابی ابن کعبه تا د رسول الله نه د قران ترجمه ډیره اوریدلې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې ست ترجمه کوله و یا امیر المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل با کہ واعتصموا بحبل الله جميعا منګولي اولګوي تاسو ټولي دا الله رب العالمین په کتاب باندې عثمان ذوالنورین تا واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو دا الله په کتاب باندې منګولي اولګوي به وتو فرمایل اے ابی ابن کعب عبداللہ ابن مسعود تو آیا چې سبات د امیر المؤمنین مل میت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ټول مبارک صحابه راو غختل کینول ورتوی اے عبداللہ ابن عباس ستاسینی مبارک سرا لاس مبارک د رسول الله لګی دلې ستا دا سینه کې خو بالکل دروغ اړوشته نه تا نه زه تپوس کوم او ته په قرآن ډېر ښه پوهېږي دا طالبان او عالمان پوهېږي ترجمه کې چې د عبدالله ابن عباس قول راشي نو قال امام المفسرین ورته وي رئیس المفسرین ورته وي د تمامو مفسرینو سردار او سید عبدالله ابن عباس وي ته په قرآن کریم ډېر ښه پوهېږي داسې ورته وي ستا دې پر رب ذوالجلال قسم وي چې زما دا ژوند خو به د قرآن نه خلاف نه وي هغې ورته وجلو عثمان ابن عفان ته ورته وي والله
ته یو ځل را روان وي او رسول الله مبارک رنگ مبارک تغییر شو، بیا موږ تپوس وکړو چې یا رسول الله ستا دا رنگ مبارک ولې تغییر شو؟ هغې موږ ته وفرمایل چې رنگ مې ځکه تغییر شو، ما ته جبرائیل امین راغی او راته وفرمایل چې عثمان ذوالنورین را روان دی او الله جل جلاله زرا اولېږلم چې زما محبوب ته ووایه په عثمان باندې زما سلام وکړه. ټول وی الحمدلله. تا باندې خو الله سلامونه را لیږي، ته به د الله د قرآن خلاف څنګه شي؟ ستا ټول ژوند د قرآن موافق دی. عبدالله بن مسعود ته څه وایي؟ ورته وی عبدالله بن مسعوده ته فرعي مسایلو کې ډېر زیات افقه فی الدین یې، دا راته ووایه چې زما جزئی ژوند خو به د رسول الله د نقشې خلاف نه وي. هغې ورته ویلي والله عثمان ذوالنورین که دنیا کې څوک د جنتي انسان مخ لیدل غواړي ستا مخ ته دې وګوري، لیکن هغه عثمان ذوالنورین به بیا هم چې مقبرې ته لاړو فوراً به دا آیات ورته مخې ته راغی چې اتقوا الله، د الله نه ویرېږه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ مقصد میں د مدینه منورې د باشندگانو زندگی دا چې د الله نه دومره یریدل. بختیاری کاکی رحمت الله علیه ولی الله تیر شوی د عثمان ذوالنورین حالات زندگی ډیره لیدله او ډیره به مطالعه کوله. بختیاری کاکی رحمت الله علیه وزلی بچی ته وی چې بچیا د مرګ او درد پته لګی نه، وګوره که زه وفات شم نو زما جنازه به د هغې دپاره به داسې امام انتخاب کې چې په ژوند کې نه تهجد نه قضا شوي، او دویم دا چې په ژوند باندې پردو زنانو ته په دې نظر لیدلی نه وي. خبرې ورته وکړې. بختیاری کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو دا بچی راغی او مقبره کې ودرېدل. وایي وروڼو زما د والد صاحب یو وصیت او هغه وصیت دا دی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې د هغې نه په ژوند باندې تهجد نه قضا شوي. تمام مقبره کې اعلان وکړو او دارنګ هغې پردو ښځو له کتلي نه. عثمان ذوالنورین حالات چې چا مطالعه کړي قسم په خدای هغه نه د شپې تهجد نه قضا کیږي. الله دې موږ تهجد گزاره وګرځوي. ورونو اسلام ګورې دا نه دی ښه چې موږ ورته صرف اورېدل کوو، نه ورونو پکار دی چې دا واقعات موږ واورو دا په ژوند کې راولو. ما اوسه پورې تهجد نه کوم، زه تهجد گزاره جوړ شم. ما اوسه پورې د زړه سره کله دا خبرې نه وي کړې چې ای زړه د الله نه ویریږه چې اوس نه ورته بعد مازیګر نه مانځه نه بعد کینوم او الله طرف ته متوجه کوم چې نن دې دا ګناه کړې سبا به دا نه کړي، او که دې وکړه نو بیا به درته سبا روژه نیسم الله چې په روژه باندې دې برابر کړم. او ای زړه نن دې ټوله شپه را باندې غفلت کې تېره کړه، که بیا را باندې داسې کې زه به ټوله شپه الله ته په قیام باندې تا ودرم. دې زړه سره کله کله داسې جګړه هم پکاري. زموږ زړونه سخت شو، جګړې ورسره نه کوو. بختیاری کاکی رحمت الله علیه وفرمایل چې هغه سړی به زما جنازه کوي چې چا نه په ژوند باندې تهجد نه قضا شوي، او دارنګ پردو ښځو ته نظر نه اچولی، او په ژوند کې د تکبیر الله نه فوت شوی، تکبیر الله ته نه فوت شوی. منګ نن ته تکبیر الله پروا ساتو نه. اعلان وکړو بچی چې زما پلار وصیت کړی دی، څوک داسې شته؟ داسې یو کس را روان دی ضعیف جامع اغوستی دی او داسې کمزوري حالات کې ورته وی اے د الله بنده زه دا دی راغلما ما نه په ژوند باندې تهجد قضا شوي نه دي، ما نه تکبیر الله فوت شوی نه دی، او زما نظر چیتا په نورو زنانو باندې لګېدلی نه دی. هغه انسان چې کوم سړی تکبیر الله سره مونځ کوي، جمع سره مونځ کوي، لومبي تکبیر الله ته راځي. امام بخاری رحمت الله علیہ حدیث راوړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تکبیر الله ثواب د دنیا او چې په دنیا کې سدي د دینه بهتر دی او خره غوړه دی. سچ په دنیا کې دی د دې ټولو هر سنه امام بخاری رحمت الله علیه د دې مقصد څه دی چې دنیا کې سدي دینه بهتر دی، نو هغه امام بخاری رحمت الله علیه
یو شارح دی هغه ترجمه کوي تشریح فرمایي چې د دې مقصد دا دی چې د دنیا دا ټول خزانه د یو کس په لاس کې شي. دې خبره ته متوجه شي. د دنیا ټول خزانه د سرو زرو دا مې یو کس په اختیار کې ورکړي او دا سړی را ولګېدو دا ټول خزانه د خدای پر رضا باندې ولګولې د ټول مال نخلاص واپس، لیکن د خدای په نس باندې د دین هغه ثواب ډیر غوړه دی چې څوک تکبیر الله ته جمع ته ځان رسي. منګو تاسو نه تکبیر الله په لک سکی فوج لک سکی او تهجد قیام الليل ما بیگا ورونو سره یو خبر تازه کړه چې ورونو الله جل جلاله ته خدای پاک د خپل بندگانو ته د غختن لارې خي، کله کله په ډېره اسانه لار باندې ځان ته ورسي او کله کله روډ ورته بند شي نو بیا په ډېره لور لار باندې را رسي. معنا دا چې ارزق دا کلمه وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله جنت ته بزي. وګوره بعضې وخت کې به سړی جنت ته راځي خو ډېرو چوکونه به کراس کوي، ډېر چوکونه به کراس کوي، روډ به ورته بندي، د مانځه روډ به یې بندي، مونځ به په خپل ټیم نه یې کړی، دا روډ به ورته بندي، په دې باندې به ناکهبندي ورته شوي، فرشتې به ورته ولاړي، تا مونځ په ټیم نه دی کړی، فلهذا په دې لاره باندې جنت ته ډایرکټ تللی نه شي. زکات په روډ باندې به ورته د زکات فرشتې ولاړي، ماما خفه کېږه ما تا په خپل ټیم زکات نه دی ورکړی، تاله د زکات دا روډ بند دی، ټیک ده چې پېښور ته ځان رسې خو تا ته د سکیم والا روډ بند دی، د زکات په روډ باندې پنیر باندې د چې کوم دی فرشتې ولاړې وي، دی بیا گاڑی راتاو کی اوس په کومه لار باندې ځم، داسې به اوزم سربند باندې شیخ محمدو باندې او بیا به هغسې راتاو شم چې کله سربند نیر کراس کو هلته ورته فرشتې ولاړې وي، ورته وایي صاحبه لار درته بنده ده. ولې لار بنده ده؟ وایي جي موږ ستا صله رحمي یو، تا صله رحمي نه کوله په بندگانو د الله باندې، نن ستا لاره پېښور ته تلو ته بنده ده. دې د هغې ځای نه بیا ګاډی راواچوي، بیا ګاډی راواچوي، دې خوا راځي، سوچ ورته راغی چې پردي ځای کې شپې کوم هسې تکلیف دی، داسې روح ورته ورکه او هغه رنګې په کوواټ باندې به اوځي او په پنډۍ باندې به راتاو شي، ځکه وړې وړې لارې ټولې بندې دي، نو په هغې طرف باندې ټیک ده چې پېښور ته را ورسېدلو خو په ډېر کړاو باندې راغی، ورځې خرابې شوې، انتظار ور باندې راغی. هر مؤمن چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله جنت ته بځي، خو د ډېرو مصیبتونو برداشت کولو نه وروستو نرونو جنت ته هغه تلل خوند کوي چې حضور علیه الصلاة والسلام په حوض کوثر ولاړي. عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه مبارک چې کله دنیا نه تشریف آوری وکړه، علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک د شپې وده دی، عثمان ذی النورین دا سو صحابو د شپې خخ کو، جمعات کې دنه جنازه ورته وکړه او نا وخت ټیم کې د لاش مبارک واغستو او په جنت البقیع شریفه کې خخ کو. علی شیر خدا ډیر زیات خپو، حضرت حسنین مبارکان سترګې نه اوچېدلې، عثمان ذی النورین رضی الله عنه مبارک فراق شپنی مشپی نوا اختلا علی شیر خدا تاجد ترا پاسی دلو، کله چې تاجد تنی تړي نو د کوټې د ګډ نه جړه را اوچته شوله، یو طرف ته आवाज اوریدلو بل طرف ته د بلې جړه आवाज غوږ ته راغی، رڼا خو نشته. علی شیر خدا وی اے حسنا اے حسین پجڑا کی ورتا آواز راغے لبیک اے بابا جانا، ورتا وی اے بچی تم جاڑی حسینم جاڑی و بچود جڑا و جسدا، حسن ابن علی ورتا راغے ورتا وی اے بابا جانا واللہ لازم چی زما سترگی ورغللی، یو عالی شان استقبالی جوڑوا او جناب محمد رسول اللہ غیگ مبارک کلو کڑوا. عثمانی ذی النورین توی چی اے عثمانا دا ارچارات لوتا
یو کس په انتظار وي ستارات لوتا د جنت ټول حوري په انتظار ولاړې دي اے د جنت ننوتن کې انسان ړومبه ما ته غاړه راکا و بابا جانا چې کله امام حسن رضی اللہ عنہ دا خوب خلاصی نو حسین ابن علی ورتو فرمائل واللہ العظیم چما اندغ رنگی خوب اولیدلو خو یو بلزیت خبر پکی دادا و بابا جانا عثمانی ذنورین تا نبی علیہ السلام سرا یولی جماعت دو حرو و غلمان ولارو نبی علیہ السلام ورتو فرمائل اے عثمان ابن عفان تدوی سر لارشا نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمائل و اید اللہ محبوبا زما جنت پکار ندے زما حری او غلمان پکار ندی یا رسول اللہ استاقیق میں پکار دا غاڑے ورطا ورکڑا علی شیر خداوی اے بچیانو مادا سے خوب لیدلو چې رسول الله مبارک ورتا لاس کې د حوض کوثر وبني ولوي چې عثمان ابن عفان نه ورزتا وبسکلی ندی راشرو جزما په وبو باندې ماتا کا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ تو فرمائل چې یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنہ کالا میں وبسکلی نوی ما تبا عرش پا ستا دیدن ملاوی دلو زما تندب پاغی باندی ماتی دلا ما تا عرش پلی دلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمانی ذنورین نا علی شیر خدا تپوسو امات تپوسو کو چھے اے عثمان ابن عفانا دا دمر لوی مقام در تسنگ حاصل شو الغرض ورتوی اے علی شیر خدا کله بچ د قران دا آیات راغې یا ایها الذین آمنو اتقوا الله اے ایمان والو مان ویریږي نو ما وویل چې دا آیات ما ته دی ما بخپل زړه ته وویل چې ای زړه د الله نه ویریږه خدای ته زما هغه عاجزي خوښه شوې وه عزیزانو مقصد مې دا دی چې اتقوا الله شي د الله نه یره وکئ باران به الله شروع کی اتقوا الله دا اللہ نہ ویریږي د پلار او د مور نافرمانی به بچی ختم کی فرمان بردار بجوړ شي اتقوا الله دا اللہ نہ ویریږي ظالمان حاکمان برانه الله ختم کی عادلان به الله راولي اتقوا الله والا جوړ شي الله جل جلاله بدرتا پلک رزق کی برکت واچي سکون بدرتا ملاويږي اتقوا الله جوړ شي اللہ جل جلالہ بم بیبیانی فرمان بردار اگرزئی اتقوا اللہ جوڑ شئی اللہ جل جلالہ بدر نہ گوانڈی خوشحال کی اتقوا اللہ جوڑ شئی اللہ جل جلالہ بدر تپمونس کی خشوع راولی عاجزی براولی اتقوا اللہ جوڑ شئی اللہ بم پا خبر کے روب واچئی اتقوا اللہ جوڑ شئی اللہ بدرتا مشریع و بہادری در کی اتقوا اللہ جوڑ شئی اللہ بدرتا خپل رضا در کی اتقوا اللہ جوڑ شئی رسول اللہ بدر پا حوض کوثر اوبدر کی انشاءاللہ عزیزانو مقصد ممدادے اللہ جل جلالہ دی منگو تاسی تقوادار مومنان اگرزئی سرنگ چھ مدینی منورے دزمک دے باشندگان جون یو عجیبہ جون دے کدا عثمانی ذنورین رضی اللہ عنہ کدا علی شیر خدا کدارنگ د نور صحابه کرام واقعات تاسي اوری دلم دی اوري سره حیران شي والله د زمانه بادشاہانو لیکن بادشاہی بانی پروام نوا حکومت بانی پروام نوا نن ته د کونسلر نه کونسلری اخلا قسم دې چې مړ ژوند در سره پری دی لیکن ابوبکر د صحابه وای ته امیر المؤمنین شاغه جړل ورته وی والله زدا پنوړل نشم اللہ جل جلالہ دی د صحابه کرامو مینه او محبت زمون زړونو کې راولي او دا د طبيعم یم چې د صحابه کرامو واقعات ګوري ډېر لوی خوند پکې ډېر لوی د انسان د ژوند د انقلاب سبب ګرځيږي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا وکي الہ العالمین خدای موږ منزلو کی کمزوری الله موږ تکبیر الله والا وګرځي دا بختیار کاکی رحمت الله علیه واقعا هغه ما شروع کړو پاتې شو ان شاء الله بیا ټیمو دا چې کوم کس راغلو د دې تفصیل به درته کوم چې چاول چې مان دا سلور خبري
ندی فوت شوی ان شاء الله غبا را روان جمعه ته ان شاء الله ک ژوند وفا وکړي ان شاء الله به بیان کو دعا وکړي رب العالمین زمون گناهونه معاف کړي یا الله زمون پریشانی ختم کړي ډیر مرګري مشران زمونږه دلر زین راضی خاص کر د پیښور نه چې مرګره راشي اپ مونږ باندې ډیر احسان وي درې نه راشي لوی احسان مونږ باندې دارنګ د پندو نه راشي د سکیم چوک نه راشي دارنګ د بڑبیر نه راضي د مونږ باندې احسان دوی موږ سره مینه کوي تاسو دعا ورته وغواړئ څومره مرګري لري زین راضي نه زین راضي الله د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي خدای زمونږ د حاضر جمع الله په قران او سنت باندې عاشقان کې الله کریمه څومره بیماران راغلي دي څو په یو اراده راغلي څو په دې اراده اکثر راضي چې دا لویا جمع دا او ډېر مسلمانان نیکان خلق ورته راضي او زدي د پاره زم چې زما بیماری ته مال په صحت ملاوي شي دعا وکي الله داسې بیماران چې هغه په دې امید راغلي الله ته ورته صحت ور نصیب کړي الله ته ورته شفا نصیب کړي الله کریمه زمون کورونو کې مېندې خويندې بیماران دي الله شفای کامله عاجله ور نصیب کړي زما یو ځکه بیګا بیانو الته عمرګری مال درخواست کو دا وې د کور والا د اپریشن سم مسله ده دعا ورته وغواړي رب العالمین شفای کامله عاجله نصیب کړي الله سمره مرګورو مونږ ته د خپل بیمارو درخواست کړي چې موږ دعا وغواړي الله تعلیم بذات الصدور خدایا هغه د خپل دعا اگر درخواست دی جامعی ته راوړو خدای موږ د جامعی نه تا ته پیش کو الله کریمه خدای د ټولو بیمارانو صحت نصیب کړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله د چا څه ضرورت او حوایج وي الله د خپل خزانو نه پوره کړي روز مدرسې ته خصوصي دعا وغواړي یا الله دا مدرسه آباد کړي الله په اعمالو آباد کړي یا الله دیوبند ثانی ته نه جوړ کړي یا الله تمامي دنیا ته د دې مدرسې نه الله د دعوت چینی ورسه الله د دې مدرسې نه د تصوف چینی ورسه الله د دې مدرسې نه الله کریم د علم ظاهری او د علم باطنی چینی ورسه الله د هر چا سینه ور باندې خړوب کې خدای زمونږ ټوله زندگی د دین د خدمت لپاره قبول او منظور کړي بچی مو الله قبول کړي مقتدیان مو الله قبول کړي حاضر او غایب دوستان مو الله قبول کړي خدای دې ملک امن او امان راولي افغانستان کې امن او امان راولي الله عراق کې امن او امان راولي الله فلسطین کې امن او امان راولي یا الله په کشمیر کې امن او امان راولي رب العالمین مسلمانان خپلو کې متحد او متفق کې الہ العالمین ټول انسانیت ته هدایت نصیب کړي الله ټول انسانیت ته هدایت نصیب کړي الله کریمه خدای زموږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم